هر ځوان دا امید دی، دا ارمان دی د واده وروسته چې یو اولاد ولري. نو زموږ په کورنۍ کې هم دغه تلوسه وه. پس له 18 کالو خدای پاک دغه زوی راکړی او ډېر په خوشحاله وم. پس له 4-5 کالو موږ په دې پوه شو چې دا نه اوري او نه څه ویلی شي. نو بس ارمانونه خو مو ډېر پر زړه باندې وه. تقریبا د دغه کوچني د واده څخه مخکې ما 3000 کتابه د دې دپاره ایښې وه چې زه خپل اولاد سالمه تربیه ورکړم او ښې وروزم. خو خالق جل جلاله بیا بل څه پېښوي چې هغه ستا په فکر کې وي نه. نو زوی مې هغه کتابونه مې هغسې پاته شوله، نا امیده ورته ناست وم. خو یوه روښنایي څرک چې مو ولیدی هغه دغه د ځانګړو لیسو ځانګړې مسلکي زده کړو لیسه وه چې هغه هم دوی د دې عصري شیانو څخه استفاده وکړه. د دوی کامیابۍ د دغه لیسې په دې کې ده چې تر اوسه پورې موږ په کندهار کې دغه شي ته ګورو چې ګونګی دی او د ګونګي مور ده، د ګونګي پلار دی، د ګونګي کور دی. یو معیوبه د ټولنې څخه یو پسپاته انسان یې بولو. نا امیدي خو نو ډېره وه. لکه سړی چې په کور کې یو مرغه وساتي نو د مرغه په ژبه څوک پوهېږي. زړه مو پر خوږېدی. بعضې اوقات د شپې یا د ورځې د نورو کوچنیانو سره په کوڅه کې دی مایوسه ولاړې، نو هغه د کاره څه چې زه راسمه، یو خو د کار ستړیا وي، بل چې د ده سره کښېنمه ډېر یو عجیبه او نادرې پوښتنې راڅه کوي. بابا زه ولې ګونګی یم؟ د دې سوال جواب دا یو پلار حسولی شي. د دې سوال جواب ما ته دونې سخت دی چې ته باور وکړه اکثره وخت بیخي په خپلو خولو کې ډوب شم. بابا دا زما غوږونه زه ولې نه اورم؟ زه ولې څه نه شم ویلی؟ ما بد کار کړی دی؟ دا تا وکړم که مور وکړم؟ یا زویه ما نه یې کړې نه مور کړې، دا خالق جل جلاله دغسې جوړ کړې. نو وایي خالق جل جلاله ته ما ورولې، زه به د هغه سره د نږدې ووینم، ورته وبه وایم چې خدایه زه هم د دا نورو کوچنیانو په رقم غواړم چې خبرې وکړم او واورمه. زه ورته وایم زویه هغه ته رسېدل بیخي ګران کار دی او هغه نسته بیخي لوړ دی. نو دی به جواب کې راته وایي وایي بابا ته ما ته رښتیا نه وایه، ولې اوس خو تیارې شته، ته ما په هغه تیاره کې ورولې به زه الله پاک ته وژاړم. ډېرې زارۍ به ورته وکړم چې الله زما دغه غوږونه راسم کړي. موږ په دغه نه شو پوه کولی چې موږ دا اوبه څنګه دی زموږ څه غواړي درسره څښي. یا به وږی وو، موږ به په دې نه پوهېدلو چې اوس ده ته موږ دی څه وایي راته، او یا به اکثره وخت پر سر درد و مریض به و. د دې سوالو جوابونه زموږ سره نه وه. چې هر څه به ده راته ویل موږ په اشاره نه پوهېدلو. خو اوس د ده سره موږ له اشارې زده کړي دي هغه د دوی په ژبه باندې یا یو شی وکړي چې هغه دا کلام دی. الله جل جلاله دې دا زموږ په هېواد کې عام کړي او خدای دې تر هر کونج و کناره ورسوي. نو اوس یې راته ولیکي بابا اوبه غواړم، بابا ډوډۍ غواړم، زما پر سر درد دی. او دا ټول چې روغو خلکو به نه یې زده کړي. په یوه کال کې دننه وسوله دا کارونه ټول. احمد ولې ته وکړو چې دی خپل نوم نه مشته کې په انګلیسي